مهم خبر ده ایران نوي ولسمشر خپل هیواد ته د شهباز شریف سفر لغوه کړ. دا چې ولې او دلیل څه و دوستانو که تاسو هم غواړئ چې پوه شئ نو راځئ جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ. په داسې حال کې چې نن په ایران کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم دي او د طالب پلاوي په ګډون د ګڼو هیوادونو استازو او مشرانو پکې ګډون کړی، خو تازه معلومات دا دي چې د ایران نوي ولسمشر له لورې د هیواد ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سفر لغوه شوی دی. د ایران فارس نیوز خبري اژانس ویلي د شهباز شریف سفر د پرېشکیان په ځانګړي سپارښتنه لغوه شوی، خو پاکستاني رسنۍ بیا وایي دغه سفر د شریف د ناسم روغتیایي وضعیت له وجې لغوه شوی دی. تر اوسه د ایران او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو خرابېدو په نور څه نه دي ویل شوي. دوستانو دا و د نن ورځ چمشي ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.